موږ د 2021م کال نه تر دې دمه له 6,000 ډېرو افغانانو سره مرسته کړې. ډېر خواشیني یو چې له دې وروسته موږ امریکا ته نوي کډوال نه منو. فکر کوم چې دا یوه لویه تېروتنه ده، خو دا هغه حقیقت دی چې اوس د هېواد په اړه تصمیم نیولی. زه د ادارې له دې پلان سره موافقه نه یم چې کډوال له دې هېواده وباسي. زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې زموږ هېواد ته زیان ورسوي که چیرې زموږ هېواد ته د رغونې لپاره د کډوالو راتګ ودرېږي. دلته په سن انټونیو کې افغان ټولنې ته غواړم ووایم چې زه تاسو ته عذر کوم چې لطفاً خپلو مېرمنو او ماشومانو سره مرسته وکړئ څو لا پوه شي چې دوی حقونه څه دي. خپلو مېرمنو ته اجازه ورکړئ چې ښوونځیو او کار ته لاړ شي او خپل ماشومان په ښوونځیو کې پرېږدئ.